اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت درود څلوېښتمه برخه. په تېره برخه کې مو د مبارزې معنا بیانوله چې مبارزه دې ته ویل کېږي چې دوه پهلوانان یو په بله مقابله سر کوي، د هغه وروسته بیا عمومي جنگ شروع شي. خو دغه مبارزه د جنگ په شروع کې به کېدله او تر مبارزې وروسته به لښکر پر لښکر حمله وکول، عمومي جنگ به شروع شي. دغه قسم مبارزې په ډېرو غزاو کې سوي دي او بیا چې هر وخت مبارزه یا پهلواني وویل شي، دغه د دوو پهلوانانو یو په یوه جنگ ځین مراد دی. نو د بدر د جنگ تر شروع د مخه د کفارو له طرفه 3 پهلوانان راووتل چې دغه نفر د قریشو د هغه شو پهلوانانو او سردارانو څخه ول او ټوله د یو کورنۍ څخه ول. دغه نفر یو عتبه ابن ربیعه او بل د ورور شیبه ابن ربیعه او دریم د عتبه زوی چې ولید ابن عتبه و. 3 نفره چې د قریشو مشران هم دي نو میدان ته راووتل او وی ویل چې څوک مبارزه کوي. سمدستي د انصارو د ځوانانو څخه 3 نفره ووتل چې یو یې عوف ابن حارث او بل یې معاذ ابن حارث چې سره ورونه دي او مور یې عفره رضیالله عنها نومیږي او دریم یې عبدالله ابن رواحه رضیالله عنه. د انصارو سره دغه 3 نفره د هغو مشرکانو مخ ته د مبارزې دپاره ودرېدل. مشرکانو نه پیژندل نو یې پوښتنه ځینې وکوله، تاسې څوک یاست؟ انصارو خپل ځانونه ور وښول، هر یو خپل نوم یاد کړي. مشرکانو وویل تاسې ښه قوم یاست، نسب مو لوړ دی، اشراف او زموږ سیالان یاست، نو موږ ستاسې سره کار نه لرو بلکې د خپل قوم څخه نفر غواړو. او بیا یې نارې کړل، یا محمد صلی الله علیه وسلم، موږ ته زموږ د قوم څخه زموږ سیالان راوباسه. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل، یا عبیده ابن حارث چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم د اکا زوی، یا حمزه چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم اکا دی، یا علی چې دا رسول صلی الله علیه وسلم د اکا زوی دی، ور ولاړ سئ. دغه ټول د رسول صلی الله علیه وسلم هغه نږدې اقربا دي. رسول صلی الله علیه وسلم اوله قرباني په خپلو اقرباو ورکوي. دغه 3 نفر وروتل. کله چې د کفارو مخ ته ودرېدل، هغه ورته وویل تاسې څوک یاست؟ دوی هر یو خپل نوم ور یاد کړي. کفارو وویل هو تاسې زموږ سیالان یاست. اوس نو د دوی په مابین کې جنگ او مبارزه شروع شوه. عبیده رضیالله عنه چې په عمر تر ټولو زیات و د عتبه سره مقابل شو، حمزه رضیالله عنه د شیبه سره مقابل شو او علي رضیالله عنه د ولید ابن عتبه سره مقابل شو. حمزه او علي رضیالله عنهما خپل مقابل طرف ته موقع نه کول، ډیر ژر یې ووژل، مګر عبیده او عتبه هر یو په خپل مقابل طرف کې د تورې وار وکړ. دواړه زخمي شول او پر مځکه ولوېدل. په دواړو کې روح شته او ژوندي دي، خو د حرکت ولوېدل. علي او حمزه رضیالله عنهما ژر ورغلل، عتبه یې ووژه او عبیده رضیالله عنه چې پښه یې پرې شوې وه د مسلمانانو لښکر ته یې راوړل. خو بیا د بدر تر غزا 4-5 ورځې وروسته چې مسلمانان مدینې منورې ته ولاړل، په لاره کې دی وفات شو. د بدر په جنگ کې اول هغه کسان چې د کفارو څخه ووژل شول هغه دغه 3 نفره وو. اوس نو مشرکان نور مبارزه او پهلواني نه غواړي، ځکه 3 سرداران یې په یوه وارې د لاسه ورکړل چې دغه د دوی وژل کېدل و کفارو ته ډېره سخته ضربه وه. د دغې مبارزې آخري او انتها کفارو او مشرکانو ته د بدۍ او د بدبختۍ شروع وه چې یو وارې 3 نامتو پهلوانان او مشران د دوی څخه ولاړل. نو د کفارو قهر او غضب پر جوش راغی او په یو وارې په مسلمانانو هجوم وروړی. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدل چې کفار یو ځای حمله کوي، نو یو عجب امر وکړ او وی فرمایل ټول مسلمانان پر زنګنو کښېنئ. کفار ورته ګوري او دا اول واری دی چې په دې ډول سره جنگ ویني. په جنگ کې د عربو عادت داسې و چې حمله به کول او بیا به ځغستل، بیا به حمله کول او ځغستل، چې دغسې جنگ ته په عربي کې کره و فر ویل کېږي، یعنی وار وکړه او بیا وزغله، بیا وار وکړه او وزغله. په جنگ کې د عربو دغه طریقه زده وه، نورې طریقې نه وې ورمعلومې. مګر اوس ویني چې مقابل طرف په یوه صف کې د جنگ لپاره پر مځکه ورته ناست دي او په ناسته جنګ کوي. مشرکان نه پوهېږي چې دا څنګه جنګ،
خو دغه کار په جنگ کې یو نوې طریقه و او د رسول صلی الله علیه وسلم حکمت و. رسول صلی الله علیه وسلم خپل لشکر امر کوي چې پر ځنګنو کښیني او خپل ځانونه د غشو څخه په زغرو او په سپرو باندې ساتي. حتی مسلمانانو پوره زغرې هم نه درلودې ځکه دوی د جنگ دپاره نه وراوتي. نو د هر نفر سره چې به سپر یا زغره وه نو ځان او د بغل ملګری بې دواړه ساتل. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل پرېږدئ چې اوله حمله کفار وکړي کې په غشو ویشته لاس ناست اوسئ او ځانونه په زغرو باندې ساتئ. خو بیا کله چې کفار نږدې درته رالل په یوه وار ټول پر راوغورځئ داسې حمله پر وکړئ لکه د یوه سړي. د عربو دا قسم جنګ نه و زده. هغه یو معلومه طریقه یې وه چې همیشه به پر هغه قسم باندې دوی جنګېدل. خیر ابو جهل پر کفارو د هجوم امر وکړي او کفار هم قرار قرار مسلمانانو ته ورنږدې کېږي. بیا ابو جهل امر وکړي چې په غشو یې ولي. پر مسلمانانو د هره طرفه غشي اوري او مسلمانان د زغرو په واسطه ځانونه ساتي. په دغه وخت کې د حضرت عمر رضی الله عنه پر مریي باندې چې مهجع نومېدی یو غشی ومشتی او شهید شو. نو په بدر کې د مسلمانانو د طرفه اول شهید د حضرت عمر رضی الله عنه مریي مهجع دی او دوم غشی چې وشتونکی نه و معلوم او څوک نسول په پوه چې د کومه طرفه راغلی پر حارثه ابن سراقه رضی الله عنه باندې ومشتی او هغه هم شهید شو. دغه دوه نفره د بدر د غزا اول شهیدان او بیا پس له جنګه د دغه حارثه مور رسول صلی الله علیه وسلم ته ورله او په ژړا یې وویل یا رسول الله د حارثه د حال مې خبر کړه. مور یې ډېره خوابده ده ځکه زوی یې په جنګ کې ګډون هم نه وکړي. نو دا په تشویش کې وه چې آیا د حارثه مرګ د شهادت دی که نه. نو د حارثه مور په وروسته کې رسول صلی الله علیه وسلم ته راله او ورته وویل د حارثه په حال مې خبر کړه. که په جنت کې وي خو صبر به وکړم او که غیر له جنت څخه وي نو الله جل جلاله به زما څخه هغه کارونه وویني چې زه کوم. مقصد یې ژړا او د ځان وهل او کالي څیرل او دغسې کارونه ول چې دا کارونه تر دې وخته پورې نه ول حرام سوي. رسول صلی الله علیه وسلم یو ډېره لو خبره ورته وکوله. هغه داسې چې ورته ویې فرمایل یا ام حارثه ویحکې آیا ته لیونۍ سوې د الله سره یو جنت نه دی بلکې 8 جنتونه دي او ستا زوی د دغه جنتو څخه فردوس اعلی ته رسېدلی دی. تاسې دې خبرې ته فکر وکړئ. هغه څوک چې په فی سبیل الله جنګ کې د اعلاء کلمت الله دپاره ووژل سي ځای او مقام یې جنت الفردوس دی. نو ام حارثه خوشحاله سوه او بیا روانه سوه. اوس چې د کفارو له طرفه هجوم شروع شو او مسلمانانو ته ښه ورنږدې سول رسول صلی الله علیه وسلم امر پر وکړي چې اوس نو جنګ شروع کړي. اصحاب کرامو هم په جنګ باندې شروع وکول. رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ امریت او قمندانانو ته وروسپارل او رسول صلی الله علیه وسلم هغه خپل ځای ته چې د لښکر تر شا جوړ سوی و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ملګرتیا باندې ولاړی. هلته لمونځ او دعا کوي ځکه چې اوس جنگ شروع دی او د جنگ مسؤلیت د هغو قمندانانو پر غاړه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وظیفې ورسپارلې وي. دلته په عریش کې رسول صلی الله علیه وسلم لاس پورته کوي او خپل رب ته دعاوې کوي. وای الهي هغه وعده چې را سره کړې دي هغه را پوره کړه. دغه د دې دعا په وخت کې هلته جنگ ډیر شدید شو او د جنگ ژرنده په ډیره تیزی سره ګرځېدل. د تورو شرنګیو جنگ و هغه خپل اعلی مقیاس ته ورسېدی. دلته رسول صلی الله علیه وسلم په خپل دعا کې وایي الهي که ته نن ورځ دغه مسلمانان هلاک کړې بیا نو په مځکه کې ستا د عبادت لپاره څوک نه پاتې کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم دعا کوي خپل رب ته عجز او زارۍ کوي. دونه عجز او دعا یې وکوله چې تر دغه دمخه یې هیڅکله په دعا کې دونه ډیروالی او عجز نه و کړی. په دعا کې لاسونه دونه لوړ نیولي ول چې د مبارکو اوږو څخه یې پټو ولوېدی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د ډیر نرم زړه خاوند د رسول صلی الله علیه وسلم په ټوی د رسول صلی الله علیه وسلم پر اوږو باندې ورپورته کوي او وی ویل یا رسول الله قسم په الله چې ستا رب تا نه کښته کوي او نه دي خواري. دغه دعاوې دي بس دي او کافي دي. بس ته خپل رب ته د ډیرې زارۍ او عجز وکړي. په دغه وخت کې الله جل جلاله ملائکو ته امر وکړي چې د مؤمنانو نصرت او مرسته وکړي لکه چې الله جل جلاله په سورة انفال 12 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب
یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم هغه وخت در پیاد ک چې ستاره ملائکه ته وحی وکولې چې مؤمنانو ته وایست بشکه په مرسته او نصرت سره زستاسي سره نو ای ملائکو تاسو هغه کسان ثابت کړئ چې مؤمنان دي او جربه د هغو کسانو په زړه کې بیره ورواچوم چې کافران سوي دي او الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته وحی نازل کړي چې زب زر ملائکی پر لپسې ستاسو د مرستې لپاره درولېږم چې د سورۃ الانفال په 9 نمبر آیات کې الله فرمایي أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بشکه زه په زور ملائکو چې پر لپسې به درتلونکي وي ستاسې سره مرسته او کومک کوم یعنی په یو وار سره نه درځي مردفین یعنی یو په بل ورپسې درځي په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم لکه پریشانی چې جوړي او بیا سر راپورته کوي او وی فرمایي یا ابابکر زیری در کوم دغه جبرائیل دی او رالی او د آس پر پښو یې ګرځ پروت دی په بل روایت کې راغلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابابکر زیری در کوم د الله جل جلاله نصرت رالی دغه جبرائیل علیه السلام دی چې د آس قیزه نیولې ده او د آس پر پښو یې ګرځ پروت دی ملائکه راغلي چې په دغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړي د بدر تر خزا د مخه په هیڅ جنگ کې ملائکه داسې ګډون نه دی کړی چې جنگ دی هم کړی په هیڅ جنگ کې او هیڅ کله داسې نه ده پیښه شوې چې ملائکه دی جنگ کړی مګر په غزوه البدر کې چې اوله معرکه او اول جنگ دی نو په هغه کې ملائکه جنگ هم وکړي ځکه دا د حق او د باطل په منځ کې اول عظیم معرکه او جنگ دی او چې د اول وار د پر پیښیږي او بیا رسول صلی الله علیه وسلم د عرش د دروازې څخه په داسې حال کې راووتی چې زغره یې اغوستې وه او دغه آیت شریف یې وایي سيهزم الجمع ويولون الدبر چې دا د سورۃ القمر 45 نمبر آیت دی ژر دی چې دغه جمع او ټولیو او د دې ګروپانو مخ به مات سي او مسلمانانو ته په جنگ کې شاوي وروګرځي او بیا رسول صلی الله علیه وسلم د مځکې څخه یو مټ خاورې واخستې او د قریشو و طرف ته مخ واړوي او وی ویل شاهت الوجوه او دغه خاورې د کفارو په طرف باندې وروغورځولې د مشرکانو د لشکر ځینې کفار چې بیا په وسط کې مسلمانان سوي دي هغه وایي په والله په موږ کې داسې څوک نشو پاته چې سترګو پزې او خولې ته دې دغه خاورې او ډبرې نه رسېدلې او هر یو د دغه خاورو په سبب خپلې سترګې مشلې او د خاورو څخه ځانونه صفا کول چې د دې ویشتلو په باره کې الله جل جلاله د سورۃ انفال په 19 نمبر آیات کې فرمایي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم کله چې تا دغه وشتل وکول دغه وشتل تا نه دی کړی مګر الله جل جلاله دغه وشتل کړی ځکه د بشر وشتل داسې نه وي چې یو مټ خاورې دی د پوره لشکر وسترګو ته ورسوي دغه وشتل د الله جل جلاله وشتل و چې دغه جنگ بشر یا مسلمانان په دې جنگ کې کوم د دوی کړه وړول دا دوی فقط یو آلول او یو وسیله و په حقیقت کې دغه جنگ ترتیب او نقشه ټول د الله جل جلاله د طرفه څخه و رسول صلی الله علیه وسلم خپل اخري اوامر لشکر ته صادروي او وی فرمایي ټینګ ودرېږي قسم په هغه ذات چې د محمد صلی الله علیه وسلم نفس د هغه په اختیار کې دی هر هغه څوک چې نن ورځ د کفارو سره جنگ وکړي او په داسې حال کې ووژل شي چې پر دشمن باندې ورهي وي او د تیښتې په حال کې نه وي الله جل جلاله به خامخا هغه څوک جنت ته داخل کړي او وی فرمایل هغه جنت ته ورولار سي چې بر یا عرض د اسمانو او مځکو پر اندازه دي دلته یو صحابي ولاړو چې نوم یې عمیر ابن حمام رضی الله عنه او څو دانې خورما یا کجوري په لاس کې وي چې خوړلې هغه وویل یا رسول الله څنګه دی وویل رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا عمیر والله یو ستاسو څخه نه وژل کیږي مګر هغه به داسې جنت ته داخليږي چې عرض یې د مځکې او د اسمانو پر اندازه دي عمر رضی الله عنه وویل بخین دا یو عربي جمله ده او هغه وخت ویل کیږي چې چاته ډیره خوشحالي او ښېګڼه ورسیږي نو عمر رضی الله عنه وویل بخین رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا جمله دی ولی وویل
ده وویل چې زما او د جنت په مابینځ کې بل شی نسته بېله دغه چې دغه کفار مې ووژني والله یا رسول الله زما دا امید دی چې زه به د دغه جنت د اهله څخه سم رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو ته د دغه جنت د اهله څخه یې عمر رضی الله عنه هغه کجوري یا خرماوي وغورځولې او وی ویل که زه دونه صبر وکړم چې دا خرما وخورم دا ډیر اوږد ژوند دی نو هغه د لاس خرما وغورځولې او پر کفارو یې حمله وکړه دوی هم ووژل چې په اخر کې بیا دی هم شهید ووژل شو دا د رسول صلی الله علیه وسلم پر اطاعت او د جنت پر حاصلولو د صحابه کرامو حرص و دونه صبر یې ونه کړ چې د لوږې په حالت کې دغه څو دانې خرما وخوري بلکې وی ویل چې دا ډیر اوږد ژوند دی او د دغه څو دانو خرما وخوړل ما د جنت څخه ځنډوي د مسلمانانو اطاعت او د جنت شوق دغسې وي چې فی سبیل الله شهادت ته ورځغلي که څه هم په وږي نستره وي دغه رنګه عوف ابن حارث چې مور یې عفرا وه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه یې پوښتنه وکول ولیا رسول الله رب جل جلاله د بنده پر کم حال د خوشی څخه خاندي یعنی الله جل جلاله د بنده پر کم حال باندې ډیر خوشاله کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دشمن په منځ کې چله څور غټه سي او پر ودرتنه هغه زغره چې اغوستي و هغه وکشل او وی غرزوله تر یې واخستل او پر دشمن باندې ورننه وتی تر هغه یې جنگ کوي چې شهید ووجل کله چې رسول صلی الله علیه وسلم پر مسلمانانو د هجوم امر وکړ په دغه وخت کې د دشمن هغه اولنی هجوم څسبک سوی و حماس فشل سوی و دغه حکیمانه نقشه و چې د مسلمانانو د موقف پر لوړېدلو یې ډیر اثر وکړ ځکه مسلمانان د خپل حربي قوت په شروع کې ول د مخه دوی ناست ول خو اوس یې د خپل اعلی قومندان په امر سره په یو داسې یو ځای هجوم سره شروع وکول چې دا هجوم و دشمن ته ډیر تریخ نو مسلمانان د دشمن په صفو کې پر لاوشتل او د هغو غاړې پرې کولې او دی بیا نور هم نشاط او حماس ورزیات کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدي چې زغره یې اغوستې ده او ولاړ دی او په پوره یقین او په صراحت سره وایي سيهزم الجمع ويولون الدبر جرده چې د کفارو ډله او ټولۍ به ماته وخوري او دوی به خپلې شاوې د ماتې او د شکست په حالت کې مسلمانانو ته وروګرځي نو مسلمانان ډیر شدید جنگ کوي او ملائکو یې هم مرسته کوله د بدر په غزا کې ملائکو داسې ګډون کړی دی چې جنگ یې هم کوي ځکه پس له هغه څخه چې جنگ خلاص شو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل که غواړئ هغه کسان چې تاسې وژلي دي او هغه کسان چې ملائکو وژلي دي دا سره وپېژنئ نو د وژل شوو کسانو په غاړو او په ګوتو کې د سوځلو په اثارو او په علامو پسې وګورئ پر هر مړي که د سوځلو علامه موجوده وه هغه ملائکو وژلي دي ځکه د ملائکو سره د اور تورې ورسره وي په هغه یې جنګ کوي صحابه کرام وایي چې موږ په وژل شوو کسانو کې وکتل رښتیا هم هلته داسې کسان ول چې سوځل شوي وبول ابن سعد د اکرمه رضی الله عنه څخه روایت کوي او وایي چې په دغه ورځ د یو سړي سر پرې شو خو دا به نه وه معلومه چې چا ووهي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي چې د مسلمانانو یو سړی د مشرکانو په یو سړي پسې ځغستل چې دغه مسلمان لوړ د چلاخي یا د کمچینې د وهلو اواز واورېدی او د یو چا غږ یې واورېدی چې ویل یې را د مخه څه حیزوم او بیا یې ولیدل چې د هغه مشرک سر د دم تر مخه پرې شو هغه مسلمان دغه قصه رسول صلی الله علیه وسلم ته وکوله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل صدقت رښتیا وایه دا د دریم اسمانه څخه مرسته وه نو دا هغه ملائکه وه چې خپل ملګري ته ورنارې کړل او بیا یې هغه کافر ووهي ابو داود مازنی رضی الله عنه وایي زه په یو مشرک پسې وم چې په توره یې ووهم د مخه تر دې چې زما توره ورورسېږي د ده سر په هوا سو وایي زه پوه سوم چې دا د بل چا وار و چې سر یې ورپرېږدم مقصد دا چې د بدر په غذا کې ملائکو عملي ګډون کړی دی بې له بدره بل هیڅ داسې جنګ نشته چې په هغه کې د ملائکې په خپله جنګ وکړي فقط دغه یو د بدر جنګ دی چې ملائکو اشتراک او عملي ګډون پکې کړی دی خو د حنین په ورځ ملائکو
د جنگ میدان ته حاضری کړې ده او را حاضر شوی دي خو جنگ یې نه دی کړی او دا هم باید وویل شي چې نصر او بری یوازې او یوازې د الله جل جلاله د طرفه دی نصر د ملائکو د طرفه نه دی په جنگ کې د ملائکو ګډون د مسلمانانو د پاره فقط یو اطمینان او زیری وو چې مطمئنه اوسي کامیابی ستاسو ده شکست نه خوري مګر نصر او بری چې دی او کامیابی هغه د الله جل جلاله د طرفه ده لکه په سورۃ آل عمران کې یو سلو شپږم نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم یعنی مرسته او مدد بری او کامیابی نسته مگر د قوي او حکیم الله جل جلاله د طرفه څخه نور ټول شان فقط اسباب دي اوس په دا بیان درته وشي چې ابلیس علیه اللعنه د جنگ د میدان څخه ووته لکه د مخه چې مدرته وویل چې ابلیس علیه اللعنه د سراقه ابن مالک په قیافه او په شکل کې د مشرکانو سره راغلی او د اولی ورځ څخه بیا تر اوسه د مشرکانو سره نو جلاسو اوس چې ملائکه او د هغه کارونه ولیدل چې په مشرکانو یې کول د جنگ میدان پریښوي او رهیسو حارث ابن هشام چې تر اوسه هم پر شیطان باندې د سراقه خیال کوي هغه پر ور مشتي ولچيري دي ابلیس پر جګر ووهي هلته وغورځوي او په تیښته شو مشرکان او ته یا سراقه چیري دي آیا ته نه وایې چې زستا سم ملګری يم او ستاسو څخه نه جلا کېږم ابلیس وویل چې زه هغه څه وینم چې تاسو یې نه وینئ زه د الله څخه بیریږم او الله جل جلاله د سخت عذابو خاوند دی او بیا په تیښته ولاړ د مشرکانو یو ملګری چې ابلیس علیه اللعنه او کم شو او د مشرکانو په لشکر کې د ماتي او د ورختایي علامې ښکاره شوې د دوی صفونه د مسلمانانو د سختو حملو په مقابل کې نړیږي او ماتیږي د بدر جنگ وپای او اخر ته نږدې کیږي د مشرکانو څخه یو په متفرقه ډول د جنگ د میدان څخه وځي او مسلمانان بیا په سیدي یا وجني یا بنديانوي مګر کله چې د دې امت فرعون او لوی توغي ابو جهل په خپل لشکر کې د اضطراب علامې ولیدې نو یې کوشش کوي چې دغه دریګو کوټه دغه قوي سیل په مخ کې ودري او غوښتل چې خپل لشکر ته دلاوري ورکړي نو یې په کبر او په غرور سره خپل لشکر ته وویل فهم کوي د سراقه خیانت او تیښته په تاسو کې ورختایي نه کې پیدا هغه د محمد صلی الله علیه وسلم سره دغه وعده درلودله او فهم کوي چې د عتبه او د شیبه او د ولید مرګ مو ورختانه کې د هغه څخه تلوار وشو زما دی پلات او پوزا سره قسم وي چې موږ به تر هغه د دې ځای سولار نشو ترڅو چې دوی پرسیانو ونه تړو او زه نه غواړم چې تاسو څخه دی یو څوک د دې یو نفر ووجني یعنی وجنه یې ما بلکې دغه شی ژوندۍ نسی دا د دې لپاره چې دوی د بد عمل جزا وروشي خو ډیر ژر دته د خپل طغیان او د تکبر د لوی او د خودبینی حقیقت وښکاره شو لږ وخت نو تیر شوی چې د لشکر د مسلمانانو د هجوم مخته د دوی لشکر سره وپاشل شو په خپل د ابو جهل پر شاوخوا د مشرکانو دون ډلې د ساتنې لپاره ولاړې وي لکه پردسي د تور قفس راګرځېدلې او د نیزو ځنګل پر جوړ شوی مګر د مسلمانانو توپانی هجوم دغه د تور قفس سره وپاشي او هغه د نیزو ځنګل چې هغه ورېوي او سرکشه ابو جهل ښکارا شو مسلمانانو دی ولیدي چې پر آس پور دي او شاوخوا ګرځي خو مرګ په دې انتظار و چې د ویني د دوه انصاري ځوانانو د لاس وچشي اوس به د ابو جهل علیه اللعنه وجل د تبعیان د انصار څخه دوه نوي ځوانان چې یو معاذ او بل معاوذ یا معاوذ نومېدی محترمو د سیرت په کتابو کې په دغه نومو کې اختلاف شته څوک وایي چې معاذ او عوف نومېدل چې دواړه د افرار او د طلحه زامن ول او څوک وایي چې د یو نوم معاذ چې د عمرو بن جموح زوی و او بل معاوذ چې د افرار او د طلحه زوی و خو موږ بدل ته هغه روایت بیان کړو چې معاذ او معاوذ
نو د انصارو څخه دغه دوه نفره چې یو معاذ او بل معوذ نومېدی د لږ عمر او تازه ځوانان ول. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وایي د بدر په ورځ زه د مسلمانانو په صف او په قطار کې ولاړم، خپل راسته او چپه طرف ته مې وکتل. دغه دوه نوي ځوانان مې یو پر یوه طرف ولاړ او بل پر بل طرف، چې د یو عمر تقریبا 15 کاله او د بل عمر 14 کاله را معلومېدی. دا هغه هلکان دي چې د جنگ په شروع کې کله چې عتبه او ولید د مبارزې دپاره پهلوانان وغوښتل دوی ورووتل و جنگ ته ډیر په شوق کې دي. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وایي کله چې جنگ شروع شو ما خپل شاوخوا وکتل، خو دا دواړو څنګو او بغلو ته مې د لږ عمر ځوانان هلکان ولاړ دي. زما په زړه کې دا غوښتنه او ارزو پیدا شوه چې کاشکې مې څنګ ته تر دوی څه پاخه او مشران نفر ولاړ وای. داسې څوک وایي چې په جنګ کې عادت او تجربه درلودی، خو دوی داسې هلکان دي چې په خپل عمر کې د اول وار دپاره د جنګ میدان ته راوځي. صحیح ده ځوانان دي، احساسات او حماس لري، خو د جنگ شوقیان هم دي، مګر د دوی په ژوند کې دا اول وار دی چې په جنگ کې دوی ګډون کوي او د جنگ تجربه نه لري. خو دغه د دې ځوانانو څخه یو ځوان را نږدې شو او قرار یې په غوږ کې راته وویل، ځکه دی نه غواړي چې د هغه بل ملګری واوري. نو د په غوږ کې راته وویل چې اکا ته ابو جهل پیژنې؟ ما وویل هو. ولې؟ هغه څه پکې؟ ده وویل اورېدلي مې دي چې ابو جهل هغه څوک دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته یې تر هر چا زیات ازار ورکړی. ما ورته وویل هو دا خبره صحیح ده. نو ده وویل چې راویښه. ما ورته وویل څه پکې؟ دا ځوان راته وویل قسم مې دي په هغه ذات وي چې زما نفس او اختیار د ده په لاس کې دی، که مې ولیدی تر هغو به زما سایه د ده د سایې څخه نسي جلا، تر څو چې په موږ کې هغه څوک ونه وژل سي چې د مخه یې اجل پوره سوی. سبحان الله، دا څونه همت او مړان ده. غواړي چې د کفارو د لشکر مشر ووژني. عبدالرحمن رضی الله عنه وایي زه په تعجب کې شوم او ځوان ته مې وویل که مې ولیدی در وبېږئ. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وایي لږ وخت وروسته هغه بل ځوان را نږدې شو او په غوږ کې هغه خبره راته وکوله کوم چې بل ځوان راته کړې وه. عبدالرحمن رضی الله عنه وایي د مخه زما د زړه غوښتنه دا وه چې څنګ ته مې تجربه کاره او په جنګ پوه خلک ولاړ وی، مګر کله چې مې په دوی کې دغه همت او مړانه ولیدل خوشحاله شوم چې دوی غوندې همتناکه ځوانان مې څنګ ته ولاړ دي، ځکه دا څونه لوړ همت او شجاعت دی چې په جنګ کې په بل چا غاړه نه باسي او د دوی څخه هر یو غواړي چې د کفارو د لشکر مشر ووژني. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وایي لږ وخت وروسته ابو جهل ښکاره شو چې پر آس سپور په خلکو کې ګرځېدی، مګر داسې معلومېدی لکه ونه په ځنګله کې، یعنې د ده د ساتنې دپاره شاوخوا ډېر خلک پر راګرځېدلي ول. په ځنګله کې هم ونې ډېرې وي، نو د ابو جهل پر شاوخوا هم ډېر خلک ول، ځکه دی د لشکر مشر او د کفارو په لشکر کې هغه مهم سړی و. نو خود مشرکان پر ده راګرځېدلي ول، هر طرف ته چې دی حرکت کوي ډله ډله مشرکان ورسره دي او د ده ساتنه کوي. عبدالرحمن رضی الله عنه وایي نو د دغه دوه ځوانانو ته مې وکتل او ورته ومې ویل هغه پوخ سپین ږیری سړی ویني چې شاوخوا خلک پر راګرځېدلي دي؟ دوی ویل هو. ما وویل دغه هغه سړی دی چې ستاسې مطلوب او تاسې یې غوښتنه کوله. عبدالرحمن رضی الله عنه وایي ما له خپله خبره نه وه پوره کړې چې دوی لکه دوه غشي په ځغستا پر هغه طرف وررهي سول. هر یو کوشش کوي چې تر هغه بل ور دمخه سي څو د کفارو لښکر ته ورسېدل. کوم خلک چې د ابو جهل پر شاوخوا ول هغه یې پورې وو څو ابو جهل ته لار پیدا کړ. کله چې ابو جهل ته ور ورسېدل دواړو واره یې پر وکړئ، یوه هم په توره ووهئ او بل هم. ابو جهل غوځار شو. دا د برېښنا په شان یو ناڅاپه حمله وه، تر څو چې خلک پوهېدل چې څه کیسه ده، دوی خپل مقصد حاصل کړی و. د کفارو لشکر په حیرت کې دي، ځکه هیڅ چا د دغه ناڅاپه هجوم تصور نه سوی کولی. ابو جهل غوځار شو، که څه هم مړ نه دی روح پکښې دی، خو وینې په وارې وهي. او بیا دغه دوه ځوانان و رسول صلی الله علیه وسلم راورلل. د ابو جهل د وژلو حال یې ورته وویل. رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکول چې په تاسې کم یې ووژئ؟ هر یې وویل چې ما وژلی دی.
رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل خپل تورې مو د وینو څخه پاک کړي دي دی ولیا. رسول صلی الله علیه وسلم د دې تورو ته وکتل او بیا ورته وفرمایل چې تاسو دواړه وژلي. او رسول صلی الله علیه وسلم د ابو جهل سلبه یعنې د ده پاته سامان یې و معاذ ابن عمرو جموح ته ورکړ، ځکه معاذ ابن عفراء په دغه جنګ کې بیا شهید شو. د هغه وخت په جنګو کې دا قانون و چې د وژل سوي سړي پاته سامان د هغه قاتل و او هغه ته ورکول کېدی. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت به په راتلونکې برخه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.